بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن درې سه شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د جمادی الاول 14 نیټه ده چې د 1402 د لیندۍ د میاشتې د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات والی سره د یو شمیر شیعه مخورو لیدنه د ولس د امنیت ساتنې د اسلامي امارت د مخو څخه ده. د یو شمیر دینی مدرسو څخه د 80 تنو فارغېدل. دغه فارغان د وړې دورې او قرائت څخه فارغ شوي دي. او په هرات کې د خیریه بنسټ د لوري 4,000 کورنۍ ته د مرستو د ویش پیل په دې مراسمو کې د سیمه ییزې ادارې مسؤلانو ګډون کړی و. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. په هرات کې د اهل تشیع یو شمیر مخور او مشانو د هرات والی شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سره په لیدنه کې د اهل سنت او اهل تشیع ترمنځ د تفریقې په اړه د دشمنانو د هڅو یادونه وکړه. دغه مشران وویل شیعه او سني لکه وروڼه د یو بل ترڅنګ ولاړ دي او په هر ډول شرایطو کې به هم سره یو موټی وي. وروسته د هرات والی شیخ الاسلام جار وویل د اسلامي امارت مسؤلان ځانونه د اهل تشیع خلکو په غم کې شریک بولي. د هرات والی زیاته کړه امنیت د هر وګړي حق دی او د اسلامي امارت وړوکی خدمت د خلکو د امنیت ساتنه ده. شیخ اسلام جار څرګنده کړه چې د امنیت ساتنې په لاره کې د امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري هم اړینه ده. د یو شمیر دینی مدرسو څخه په یوه ستره غونډه کې 80 تنه د صغرا دورې او قرائت څخه فارغ شوه. د دې مراسمو د مسؤلانو په وینا دغه شمیر فارغان د 4 دینی مدرسو څخه و چې په ډله ییز ډول د خپل فراغت جشن نیولی دی. نور حال په راپورټ کې 80 تنه فاضلان د 4 دینی مدرسو څخه په هرات کې د وړې دورې او قرائت څخه فارغ شوه. د دې دینی مدرسو د مسؤلانو په وینا دغه شمیر فارغانو د وړې دورې او قرائت په برخو کې خپل زده کړې بشپړې کړې دي. رمی 4 مدارس که هست، هر 4 تا و هم اتفاق کرده یک مراسم بزرگی امروز داریم. الحمدلله تقریبا به تعداد 80 نفر از فاضلای کرام دوره صغرا و از دوره قرائت هستند. د دې دینی مدرسو مسؤلانو د کورنۍ څخه غوښتي چې خپل بچیان د دینی علومو د زده کړې په مخه دې مرکزونو ته ورولېږي. نور رسالې مو هم لیکلي دي. تقریبا ان شاء الله تعالی ډېرې رسالې دي د اجرا د علم صرف او د اجرا د علم نحوي او د اجرا د علم معنی او د بیان او د بدیع او د منطق او د علم عروض او د علم قافیه او د علوم الحديث. نو داسې د ډېرو علومو طریقې د اجرا باره کې مو کتابونه لیکلي. د دې مدرسو فارغان وایي د خپلو دیني زده کړو څخه به په ټولنه کې د ذهنونو د رڼا کولو لپاره ګټه واخلي. د محترمو لیدونکو او د ټولو عوامو او د ټولو متدینو مسلمانانو څخه مو دا درخواست او دا غوښتنه دی چې دا علم د الله جل جلاله یو ذاتی صفت دی. علم الله جل جلاله هغه چاته ورکوي چې خوښ وسی. نو لہذا خپل اولادونه او خپل بچان د علم میدان ته راوړاندې کوي چې د الله جل جلاله فضل پر وسی او د الله جل جلاله له طرفه څخه ورته د خپل ذاتی صفت هدیه سي. د یادونې وړ ده چې په هرات ښار کې کله ناکله داسې مراسم ترسره کیږي چې موخه یې د دیني علومو پراختیا ده. د هرات پوهنتون او د فراه او بادغیس ولایتونو د لوړو زده کړو مؤسسو د اداري بستونو ازموینه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې د هرات پوهنتون رئیس شیخ الحدیث ابوالحکمت مفتی عبدالغفار د قرآن کریم د آیتونو په استناد اهل کار ته د کار د سپارلو د ارزښت په اړه خبرې وکړې. هغه ویل د دې ازموینې د لارې به د هرات پوهنتون او د فراه او بادغیس ولایتونو د لوړو زده کړو مؤسسو اداري بستونو ته متخصص کسان وړاندې شي. وروسته د لوړو زده کړو وزارت د خپرونو او د اداري بستونو د ازموینې د اخیستنې هیئت رئیس انجینر روح الله روحاني د هرات پوهنتون د مشرتابه څخه مننه وکړه چې د دوی په واک کې امکانات ورکړي دي. هغه دارس د ازموینې په اړوند توضیحات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې دا ازموینه به په روڼتیا او عادلانه ډول ترسره کیږي
او پایلې به یې د لوړو زده کړو وزارت د ټاکل سوي کمیټې د لارې اعلان سي. ویل کېږي په دې ازموینه کې د 1500 تنو څخه ډیرو کسانو ګډون کړی چې د یادو ادارو په اداري بستونو کې به په کار وګمارل سي. په هرات کې شاوخوا 4,000 کورنیو ته د یو خیریه بنسټ د لوري د مرستو ویش پیل سو. د اسلامي امارات مسؤلانو د دې مرستو د ویش په برنامه کې د سوداګرو او خیرمنو څخه وغوښتل چې د دې سره سم هیواد ته د راستانه سوو کډوالو سره هم همکاري وکړي. بیا هم چمتو کړی راپورټ. په هرات کې د یو خیریه بنسټ د لوري نږدې 4,000 کورنیو ته د مرستو لړۍ پیل شوه. د مسؤلانو په وینا دغه خیریه بنسټ په څو پړاوونو کې بېوزلو ته مرستې رسولې دي. د مسؤلانو په وینا دغه بنسټ شاوخوا 2,000 کورنیو ته مرستې ویشلې دي. خدمت شما ارز کنم که هم اطراف دیات ها است، کل دیات ها 160 قریه است و تمام نهیه های شهر هم هسته. دیگه برای کسانی داده میشه که اینا خونه اینا سروی شده. کسانی که فرش داشتم چیزی داشتم وجود ندادم. کسانی که راه رفتن نمیتونم، پیرزالم، پیرم، ضعیفم، برای از اینا کار داده شده. د اسلامي امارت مسؤلانو په دې برنامه کې د دې مرستو د ویش څخه ستاینه وکړه. هغوی د خیرمنو کسانو څخه وغوښتل چې هیواد ته راستانه سوو کډوالو سره هم همکاري وکړي. نن ورځ واقعا ډېر ښه ابتکار سوی چې دا نادار او بېوزله خلک هغه تثبیت سوي، تشخیص سوي دي او بیا د دوی سره همکاري او کومک کیږي. واقعا مسلمانان باید د یو بل همکاري وکړي. هر هغه څوک چې الله تعالی جل وعلا شانه دته وس ورکړی دی باید خپل زکات او صدقات او خیراتونه هغه د خلکو سره شریک کړي. یقینا وطن باید همدا شي. هغه خلک چې د نورو خلکو لاسنیوی کولی شي هغه باید لاسنیوی وکړي او هغه خلک چې نه لري هغه باید داسې څوک ولري چې لاس پسې ونیسي. او دا یو افتخار دی د دې وطن لپاره. تعریفی که از سخاوت در جامعه ماست معمولا یک تعریف زیاد مناسب نیه. اویی است که هر کسی که سرمایه دارد باید سخاوت بکند، حالان که یک فقیرم در فقر خود می تواند سخاوت بکند. اگر یک نان خشکی دارد با نیازمندی که در همسایگی عضو است نصفه بکند. اگر دانه خرمایی دارد نصف زور به یک نیازمند دیگر بدهد. یو شمیر هغه کسان چې دغه مرستې ورته رسیدلې د دې مرستو څخه قدردانی کوي. سال یک دو بار توزیع میشه، خوبه. همین مسلمانایی که مستحق هم میگیرن برای خوبه. ولی د یادونې وړ ده چې دغه خیریه بنسټ په هرات کې په زرهاو اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې لا مخکې هم ترسره کړي دي. د ګلران په ولسوالۍ کې پر زر زلزله ځپلو کورنیو د سرې میاشتې ټولنې د لوري مرستندویه کڅوړې وویشل سوې. د هرات د سرې میاشتې نمایندګۍ د پیښو ضد عمومي مدیریت د فعالیتونو په دوام د لویدیځ زون سیمه ییز رئیس شیخ یار محمد فاروقي او د هرات سرې میاشتې رئیس مولوي احمد راشد او نورو مسؤلانو په حضور کې د ملک سلمان خیریه بنسټ په مرسته په ګلران ولسوالۍ کې پر زر زلزله ځپلو کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشل سوې. په دې کلو کې توتچي، شور، غزلقور، سنگ سفید، قشوری سفلا، مرکز، د حاجی بور، چا ترکمن، چا پلوش، عبدالقدوس، چا میرزا ابراهیم، لوړ او منځنۍ، تورلالی، د حاجی نظام، چا پلوش، چا ترکمن او قلعه ګرګ، چا رشید، تلختان او د ګلران مرکز شامل دي. په دې مرستو کې هر کورنۍ ته 1 بوجي اوړه، 15 لیتره غوړي، 15 کیلو وریجې، 15 کیلو بوره، 15 کیلو لوبیا او 2 کیلو خرما شامل دي. دا پر اساس حال کې دي چې دغه کورنیو د زلزلې له وجې زیان لیدلی و چې د څېړنې او سروې نه وروسته د سرې میاشتې د لوري ورسره دغه مرستې ترسره سوې. په هرات کې د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلان وایي د تیر کال څخه تر دې دمه شاوخوا 7,000 په نشهیي توکو روږدي ناروغان راټول او د هغوی درملنه یې کړې ده. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي روږدي څو ځلې راټول سوي او درملنه سوې ده، خو ځینې روږدي چې په ښار کې لیدل کېږي هغه د نورو ولایتونو څخه راغلي دي.
نوموړی زیاتوي چې د روان کال په اوږدو کې 2000 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیولي دي. په همدې حال یو شمېر روږدي چې تر درملنې لاندې نیول سوي د دوی د درملنې په برخه کې د اسلامي امارت څخه قدرداني کوي او وايي حکومت ټوله درملنه ورته په وړیا توګه ترسره کړې ده. د بل لوري یو شمېر ډاکټران چې د روږدو د درملنې په برخه کې بوخت وو وايي بېروزګاري او بېوزلي هغه لاملونه دي چې کېدای سي بیرته دغه کسان روږديتوب ته وهڅوي. د هرات ولایت د پولیسو لخوا یو کس د نظامی مهماتو د غیر قانوني ساتنې په تور نیول شوی دی. د هرات امنیه قمندانۍ د 10مې امنیتي حوزې منصوبینو د لوري د یو راپور له مخې دغه کس د یادې حوزې په مربوطاتو کې د بې قانونه مهماتو د ساتنې په تور ونیول شو. د دې کس سره 4 ګرنیټونه نیول شوي دي او هغه تر څار لاندې دی. او اوس هم زموږ همکار نایب حبیبي د سبا ورځې د هوا حالاتو سره. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا اټکل. چهارشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 12 غوریان نیمه وریځ 11 درجه 14 کروخ نیمه وریځ 11 درجه 12 او پښتون زرغون لمر 11 درجه 18 شش په تاسو ته غواړم الله ممل. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات والي سره د یو شمېر شیعه مخورو لیدنه د ولس د امنیت ساتنې د اسلامي امارت د موخو څخه ده. د یو شمېر دیني مدرسو څخه د 80 تنو فارغېدل دغه فارغان د وړې دورې او قرائت څخه فارغ شوي دي. او په هرات کې د یو خیریه بنسټ د لوري 4,000 کورنیو ته د مرستو د ویش پیل په دې مراسمو کې د سیمه ییزې ادارې مسؤلانو ګډون کړی و. قدرمن لیدونکو دا خبرونه چې ستاسو درنو حضور ته وړاندې شوه. تر بیا مو یو ځل بیا په لوی او مهربان خدای سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوشحاله شپې ولرئ.